پر هر دومره ناروا او سن پرسته یمه چې کله کله د روان ګاډي نه زړه بایلمه. ګرانو ملګرو سلامونه مې واخلئ، خدای دې وکړي چې ښه به یې. دا وخت په ملکڼو یونیورسټۍ کې ناست یو. زما د کلاس خواږه ملګري را سره ناست دي، ساقي د کیمرې شاته دی، د دیو مننه. په خصوصي توګه باندې د پرهر صاحب مننه کوم، زما خواته ناست دی، ډېر قابل، ډېر ښه شعر لیکي. غوښتل مې چې د دې نه څه واورو، ستاسو سره دغه د فیسبوک او د یوټیوب د لارې شریک کړو. پرهر صاحب سلامونه مې واخلئ. اسامه خان بدلون صاحب او دغه شانتې د عبدالحق ساقي صاحب ډېرې زیاته مننه کوم. دغه شاته چې کوم ملګري ناست دي د پښتو څانګې، نو د ټولو ډېرې زیاته مننه کوم. خاص کر بیا ستاسو په دې وجه چې تاسو دغه کومه لړۍ شروع کړې ده د پښتو څانګې، دغه ګلالي شاعران هغه د هغو ریکارډینګ کوئ او هغه ته قام ته په شیشه باندې ښایې، نو دا ډېر لوی زیار دی. دا زما په خیال چې د ملاکنډ پوهنتون واحد داسې هڅه ده د طالب علم د طرفه چې هغه د پښتو څانګې شاعران قام ته ښایي او نور خلکو ته هغه د خپل دغه چینل په واسطه باندې، د سکرین په واسطه باندې، د سوشل میډیا په واسطه باندې دغه ښایي. نو ډېرې زیاته مننه او تاسو ته داد هم درکوو په دې باندې. ډېره زیاته مننه کوم پرهر صاحب ستاسو. دغه راته ووایي چې ژوند مو څنګه روان دی؟ بدلون صاحب د ژوند په حواله باندې خو به دومره ووایم چې یاره تاسو ته په خپله باندې معلومه ده، ستاسو د مخې یم. شکر دی الحمدلله، ژوند ډېر ښه روان دی او دغه تعلیمي هلې ځلې دي، نور بس داسې خاص څه نشته. پرهر ته کله پته ولګېده چې ما نظم ولیکو، ما غزل ولیکو؟ شاعري ابتدا یو د کلي نه وکړه، او بل په دغه لاره باندې څوک استاز لرئ که نه؟ د شاعرۍ د ابتدا په هکله باندې خو به دومره ووایم چې دغه 2018 خواوشا دغه وخت نه ما شروع کړې ده او بس ورو ورو شاعري ډېر ګران کار دی. اوس هم موږ ځان د شاعران نشو ویلی چې یاره زه دا ووایم چې زه شعر لیکم، خو به هر حال هغه هڅه مې چې کومه ده نو هغه د 2018 نه شروع کړی. بل تاسو د استاز په حواله خبر وکړه، نو په دې ادبي حواله باندې اکثر د خلکو ډېر زیات استادان تېرېږي که نه، نو په دغه شانتې زما هم مختلف استادان تېر شوي دي. یو کتاب مې په حیث د استاز، خو باقاعده استاد چې کوم دی نو هغه زما نه دی پاتې شوی. اوس چې کله زه ما په BS پښتو کې د زده کړو دپاره داخله واخیستله، نو د دغې نه پس زما باقاعده استادان چې هغو ما داد را کړی دی، هغو زما حوصله پورته کړې ده او ما ته یې په شعرونو کې اصلاح کړې ده، نو هغه زما اوس په BS د دې نه پس زما باقاعده استادان جوړ شي. ډېره مننه پرهر صاحب، خدای دې وکړي چې څه ولیکه یو پښتون قام ته، پښتنې خاورې ته د هغې نه پیدا. تاسو ته پته د پرهر صاحب په یو غزل یا په دوو باندې خو زموږ ګزاره نه کېږي او مینوال هم دغه غواړي چې ډېرې غزلې واورو. بیا ستاسو په شان لیکوالان، نو زما په خیال چې د هغه نه سړی ټوله شپه غزلې واوري دا به کمی. ډېرې زیاته مننه بدلون صاحب ستاسو د دغه داد او د دومره مینې، حالانکې مونږ کې دغه دومره دغه جوهر را پکې نشته، خو بیا هم ستاسو د داد ډېر نړۍ مننه کوم. شعرونو غوښتنه تاسو وکړو، نو یو څو شعرونه به ووایم ابتدا کې. ارشاد د غزل نه وړاندې چې که څه بایلم نو هغه نوم د پښتانه بایلمه، که څه بایلم که څه بایلم نو هغه نوم د پښتانه بایلمه، زما غریب سره نور څه دي نور به څه بایلمه، او په سر مې تاج د یوې بلې مرتبې لګوم، په سر مې تاج د یوې بلې مرتبې لګوم، زړه مې بایللی دی خو اوس پکې مازغه بایلمه. سر مې بایللی دی، سر مې بایللی دی خو بیا هم پریشانه نه یم، سر مې بایللی دی، سر مې بایللی دی خو بیا هم پریشانه نه یم، مینه به څه وکړمه دا چې پکې نه بایلمه. ډېره ښه شعر دی یاره. ډېره مننه. او پر هر دومره ناروا او سن پرسته یمه، پر هره دومره ناروا او سن پرسته یمه چې کله کله د روان ګاډي نه زړه بایلمه. دا ډېره ښه شعر دی. ډېره زیاته مننه. بدلون صاحب یو نظم به ویمه. جی ارشاد. نظم عنوان دی منظرونه. دا دنیا چې شوه راجوړه، د ګړۍ ستنه چې تاو شوه، وړومبنۍ ستنه چې تاو شوه، په هر څه کې چې روح راغی یو ژوندی ستنه چې تاو شوه، سمندر چپې چپې شو په هوا کې چلند راغی، د مرغو سانګونو پر کړل ونو بوټو کې شور ویښ شو، لاس او خپه کې تحریک راغی، د مزغو مشندري تاو شوه چې زړګی په درزېدو شو، په سینه کې تحریک راغی، ګل په شونډو کې مسکی شو، زاغ په خپلو غاښو زور کړل، د بورا تنده سیوا شوه، د شبنم حلق چې تر شو، چې د لمر سیره خوره شوه، په وجود کې چې دم راغی، چې تر خولو ګویایي راغله، عینې چې پرښتې شوې،
چې سیندونه په غورځنګ شو کب ځلا مستۍ کې مست شو ونې بوټي په نڅا شول د وریځو سترګې نم شوې چې اسمان کله مسکی شو ځمکې مخ په پیسکه پټ کو چې رڼا شوله سرتیزه ځان یې اوس یې ظلمبه شوه مازدیګر په ځیګر غوڅ شو درنګ ساعت له توره شپه شوه د دې هر څه نه لږ وړاندې عشق په چوته ماڼۍ کېناست هر یو څیز یې رعایه شو هر منظر یې تماشه شو. ډېر ښه پرهر صاحب، ډېر زبردست، ډېر زیاته مننه، خوشحاله شي، ډېر مننه. غزل راسره شریک کړئ پرهر صاحب. غزل دی چې جی ارشاد. توبه توبه څه ناروا معنی دي، توبه 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 څه ناروا معنی دي، ټکي بدنام دي او رسوا معنی دي. ډېر ښه. او د چای زلفې ورانې کړي دي که د چای زلفې ورانې کړي دي که بدلې شوي د هوا معنی دي. ډېر ښه یاره. او پښتونولي تشه پنجره پاتې ده. پښتونولي تشه پنجره پاتې ده، یعنی الوتې ترې پخوا معنی دي. ډېر ښه شعر دی، دا بیا ووایه پرهره. پښتونولي تشه پنجره پاتې ده، یعنی الوتې ترې پخوا معنی دي. هرې خبرې خو به خود خوړمه، هرې خبرې خو به خود خوړمه، د یو یو ټکي چې اتیا معنی دي. او غم شو غالب په خوښۍ دومره چې اوس غم شو غالب په خوښۍ دومره چې اوس متروکې شوي د خندا معنی دي. او له دې نازکې او معصومې سحرې او معصومې سحرې ګلاب اخیستې په نسیا معنی دي. ډېره مننه. او غرض لري لکه د پلار حیثیت، غرض لري لکه د پلار حیثیت، دا نورې ټولې ترې پیدا معنی دي. ډېره مننه، ډېره مننه، خوشحاله. غرض لري لکه د پلار حیثیت، دا نورې ټولې ترې پیدا معنی دي. سر خلاصوم په واپسۍ د ګلاب، سر خلاصوم په واپسۍ د ګلاب، راته ولاړې وارخطا معنی دي. ډېره مننه. سر خلاصوم په واپسۍ د ګلاب، راته ولاړې وارخطا معنی دي. پر هره نن د انتها د سرور، پر هره نن د انتها د سرور، په خود کې نه دي په ګډا معنی دي. په خود کې نه دي په ګډا معنی دي. ډېره مننه پرهر صاحب چې موږ ته یو وخت راکړو. ستاسو نړۍ مننه. بدلون صاحب ستاسو هم ډېره زیاته مننه. او د دغې عبدالحق ساقي صاحب ډېره مننه. دا شاته چې کوم ملګري ناست دي د دوی هم یو ځل بیا مننه. دا کومه وجه دا ده چې دوی پښتو ادب له درناوی ورکوي، وخت ورکوي او زموږ دغه مات ګوټ شعر اوري. نو ستاسو د ټولې زیاتې مننه کوم. خوشحاله شئ.